افغانستان وران شو تنه د هرات د خلکو د سلیری سره شهیدانو قیمت وینه بیا جواب څوک ورکوي چا غوندې ثور کودتا وکړله همدغې جنایتکارانو دا کودتا وکړله او د دغې جنایتکارانو له وجې نه افغانستان وران شو چې نن د هغې خبیثه اولاده او رزیله اولاده چې ده دلته راځي او د نجیب نه دفاع کوي او د نجیب په د طرف ودرېږي خو د تر څو چې مجاهد ژوندی او د مجاهد په وینه کې په وجود کې وینه رواني تاسو کمونستان به ځای پیدا نه کوي تاسو به تاریخ ونه بخي تاسو به د تاریخ په مخ باندې مخ توري تاسو په مخ باندې به تورې لګېږي ځکه تاسو هغه څوک وئ چې خپل خوږه مور افغانستان هم خرڅ کړله افسوس دا دی چې تاسو د افغانستان د خاورې په حیث باندې حاضر ناست دی دفاع کوي اما د شخصیتونه دفاع کوي څوک د حکمتیار دفاع کوي څوک د نجیب دفاع کوي اما څوک خپل د خاورې دفاع نه کوي که حکمتیار د خاورې خلاف خبره کوي تجزیه کېږي ته چې خبره وکړي دا د غلطه وکړه هغې راځي د خاورې نه دفاع نه کوي د حکمتیار نه دفاع کوي ته چې نجیب ته خبره وکړي چې ولې وطن خرڅ کړ خلک د خاورې نه دفاع نه کوي نجیب نه دفاع کوي دا هغه جنایتکاران دي چې شخصیت پرست دي او موږ داسې شخصیت پرستان نه منو نو بار بار مې تاسو ته ویلي دي چې تاسو معلومه ده چې نجیب یو جنایتکار دی په دې اساس باندې په هغې باندې بحث مه کوئ او نوم یې مه راولئ هیله ده چې زموږ برنامه هم لیدلي اوسي خوښه کړي مې اوسي نور برنامه په همدې ځای کې پای ته رسومه تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ